سلامونه، بیا مو هم وخت په خیر، ستړي مه شئ. ښه راغلاست درته وایمه د سولې مشورتي جرګه، هغه جرګه چې په افغانستان کې د ټولو ولایتونو څخه بېلابېل له بېلابېلو قشرونو څخه وګړي راغلي دي، که هغه دیني عالمان دي، که هغه مدني فعالان دي، ځوانان دي، سپین ږیري دي او همداراز د ښځو له جملې څخه. دغه جرګې ته هیلې زیاتې دي سره د مخالفتونو، خو بیا هم تمه ډیره ورته ده چې دغه ځوانان، دغه دیني عالمان او همداراز دغه مدني فعالان به وکولی چې یو مشخصه فیصلې ته ورسیږي تر څو د افغانستان دغه حالاتو ته د پای ټکی کېږدول شي. اوس نن راسره د نیمروز څخه فعاله ځوان او همداراز د زرنج د ښار د ځوانانو مشر را سره میلمه دی. غواړو چې دوی سره پر دې باندې وغږېږو چې دغه مشورتي جرګه به څومره بریالۍ وي او همداراز د نیمروز د ځوانانو نظریات به واورو چې دوی په کوم اندي او تر کومه حده پورې د دې جرګې څخه حمایت کوي او د نیمروز د خلکو غږ، د ځوانانو غږ به تر کومه حده په دې جرګه کې بدرګه شي. ستړي مه شئ، یو ښه راغلاست درته وایم. زه لومړی خپل سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو تخنیکي همکارانو او همداراز د ستاسو تلویزیون ټولو غلیدونکو ته چې همدا اوس موږ د تلویزیون له صفحو څخه وي. ډېره مننه. محمدي صاحب، د نیمروز د ځوانانو په اړه باندې راته ووایاست، په نیمروز کې د حالاتو په اړه باندې راته ووایاست چې هلته ځوانان په کوم حالات کې، لومړی به د ځوانانو پر حالاتو وغږېږو، بیا به پر مشورتي جرګې وغږېږو چې ځوانانو حالات څه ډول دي، ستاسو ناستې څه ډول دي او فعالیتونه مو څنګه ارزوئ؟ مننه. نیمروز هغه ولایت د افغانستان څخه د مرکز په ډېر یو لرې سیمه کې پروت دی، نو خامخا حکومت د په تیر حکومت کې ډېر لږ توجه ورته شوې وه او ځای د خوشحالي دی چې د جلالت مآب رئیس جمهور محمد اشرف غني په وخت کې نیمروز دغه ولایتو د شمېر کې حسابل کېږي چې خاص فوکس او توجه ورته شوې ده، ځکه چې موږ د چابهار بندر لرو، ابریشم لار او نور بندري تجارتونه، فعال ګمرک لرو. نو په همدې باب د حکومت، مرکزي حکومت توجه ورته شوې ده او ځوانان مختلف بخشو کې مصروفیتونه لري، ځینې په تحصیل بوخت دي، ځینې په خپل د معیشت، د ژوند د معیشت په چارو کې بوخت دي او ځینې په سیاسي حالاتو خامخا که موږ تاسو وغواړو که ونه غواړو، افغانستان همداسې محیط جوړ شوی دی چې ټولو په سیاست کې او ګډون کوو او خپل د حکومت سرنوشت ټاکو. نو نیمروز ځوانان هم الحمدلله هغه باشعوره، هغه تکړه ځوانان دي چې د حکومت، مرکزي حکومت هر غږ ته لبیک ویلي او ورکړی ملاتړ ځنې کړی دی او تر همدا اوسه پورې حکومت ټول مخالفین ته دوی په ټینګه ولاړ دي او ملاتړ کوي. واقعا په نیمروز کې د سولې مشورتي جرګې ته څه ډول کسان وټاکل شول ستاسو په اند باندې؟ آیا د نیمروز هغه غږ به بدرګه کړي، هغه د چابهار بندر دی، هغه د اقتصادي لحاظه د نیمروز هغه ګټې، هغه یعنی چې هیواد ته لري، هیواد اقتصاد ته لري، په هغه اندازه به وکولی شو چې دلته راشي د نیمروز غږ بدرګه کړي په دې نننۍ ناسته کې؟ نیمروز ولایت کې څرنګه چې په نور ولایاتو کې د مشورتي لوی جرګې لپاره ټاکنې وسوې، په نیمروز کې هم په دوه بخشو کې ټاکنې موږ درلودې. یو ځل مو په استادیوم کې ټاکنې، په عمومي ټاکنې درلودې او بل هغه د ځوانانو سامیه چې موږ درلوده، 2 نفره ځوانان سامیه وټاکل شول. نیمروز ولایت کې یو نارینه یو ښځینه 2 ټاکنې درلودې چې په د ولایت مېلمستون کې او بل په شهید حقاني استادیوم کې وه. ټاکنې ډېر ښه ترسره شوي او هر قشر راغلی و، هر یو کولی شي خپل ځان نماند کړي او هغه ځوانان، موږ د ټولو ځوانانو څخه دا وغوښتله تاسو هغه څوک نماند چې تاره ولري، پلان ولري د سولې لپاره، چې سوله څنګه راسي، څه وکړو، کوم عد و حدود مشخص کړي حکومت چې وکړی شي د نیمروز ولایت استازولي وکړي. الحمدلله موږ 2 ځوانان د ځوانانو په حیث ډېر ښه استازي وټاکل او د ټاکنو پر اساس هغه بریالي شو او اوس هم په لوی جرګې، لوی مشورتي جرګې کې ناست دي او انشاءالله حکومت ته به هغه لار حد و حدود وروښيي چې د نیمروز د ځوانانو د افغانستان د ولس غوښتنه وشي. واقعا دغه جرګه څومره مهمه ده په داسې شرایطو کې، په اوسنیو شرایطو کې چې د سولې خبرې هم روان دي؟ ځینې کسان دي چې بې باوره دي د سولې پر خبرو باندې چې ممکن داسې نتیجه ورنه کړي، ځینې کسان دي چې خوشبینه دي. په دې شرایطو کې
کې د دغه جرګې موجودیت څومره اړین دی او څومره مهم ارزوي چې دلته به د 40 ولایتو څخه بېلابېلو ولایتونو څخه کسان راغلي دي، هر ولایت څخه 50-60 کسان دلته راغلي، تقریبا 3000 کسان د افغانستان سرنوشت ټاکي. دغه جرګه څنګه ارزوي تاسو؟ ستاسو حضور ته وړاندې څرنګه چې د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې د ملي قائد مشر علي صاحب میرویس خان نیکه او د لوی امپراتور ستر احمدشاه بابا د وخت راهیسې افغانستان کې لوی جرګه هغه جرګه بلل سوې وه چې په هغه کې ستر ملي موضوعات او منطقي موضوعات الفاظ کېدل او کېږي به. نو په همدې اساس موږ ته جرګه بخصوص مشورتي جرګه چې اوس دایره سوې ده په داسې اساسو شرایطو کې چې ځوانان هر کله قرباني ورکوي، هر کله دوی د جنګ په سنګر کې دي او دوی قرباني ورکوي، دوی د تحصیل پاتې سوي د پرمختګ پاتې سوي دي. نو دا به اړین بولم چې ځوانانو نقش په دې کې ډېر مهم دی او ډېر مهم یې لوبولی سي. نو حکومت موږ غوښتنه درلوده چې هغه 10 سلنه د ځوانانو نقش په جرګې کې د کور ودان او هغه ځوانان ته هغه سامیه ورکړله. نو اوس به ځوانان او هغه خلک ګډون کوي چې په جرګې کوي خبر به خپل سرنوشت ټاکي چې دا څه رقم ټاکي. دا به دوی اته حدود حکومت ته د مشورې د طالبانو یا د مخالفین لوري سره هغه د حدود هغه مرزي نقطې وښیي چې په دغه اساس تاسو سوله وکړئ، موږ کولی سي په همدغه اساس افغانستان پرمختګ ووینو. نو حکومت ته به دوی مادې ټاکي او مشخصه کوي چې په دغه اساس چې زموږ ډېر زحمتونه زموږ ډېر لاسته راوړنې هم تر سوال لاندې ولاړ نه سي. نو دا به ډېر مهم وي او دا موږ وختي در دغه د صلح مذاکراتو خبر وختي موږ د جرګې لوی مشورتي جرګې غوښتنه کړې وه چې تاسو شاید معلوم اوسي او ډېر سیاسیون هم دا غوښتنه وکړه، ځکه چې موږ دا مهمه بلله چې تر صلح تر خبرو مخته دا جرګه دایره سي چې موږ حکومت ته هغه د حدود وښیو په هغه ټکي ور وښیو چې په دې شرایطو باندې موږ سوله کول غواړو. موږ په داسې شرایطو موږ سوله غواړو او موږ کولی سو په داسې ځکه چې زموږ سرنوشت د دغه حکومت په لاس کې دی. نو زموږ قرباني ورکړي، موږ ځوانان هر کله په جنګ کې قرباني ورکړي او ځوانان هغه دي چې د ستونزو سره مخامخ دي. نو موږ تر دغه د مخه جرګه دایره سي، خو متاسفانه په هغه وخت کې جرګه دایره نه سو او صلح مذاکرات یو څو پرمختګ وکړي. نو اوس هم صلح خبرې څه ځنډ ولیدلې دي او څه بهتره ده چې جرګه دایره سي او حکومت د مخور سپینږیري ځوانان ټول اقشار خوندې وړونې حکومت ته دا لاره وښي چې په دغه اساس تاسو سوله وکړي او دغه د حدود موږ مشخصه کوو درته چې حکومت هم ګونګ ونه سي چې زه څه رقم سوله وکړم. آیا موقت حکومت غواړم که د خلکو د دغه مخورو د ولایتونو استازو د افغانستان د مختلف اقشار چې د 3000 نفر راغلي دي که دوی په دغه اساس غواړي چې موقت حکومت غواړي حکومت موقت حکومت دایروي او که دوی ولیا موږ پایدار سوله غواړو په دغه ټکو چې موږ تیر حیثیتونه موږ تیر زحمتونه تر سوال لاندې رانیسي، موږ ځوانان نور نه باید شهیدان سي، ځوانان په نور په نه باید بندیان سي، موږ تحصیل کړي ځوانان نه باید افغانستان فرار وکړي. په همدا اساس بیا به حکومت ته لاره معلوم وي په هغه کنچالي به حکومت د طالب لوري سره سوله کوي. واقعا یعنې په همدې شرایطو کې په اوسنۍ وضعیت ته په کتو سره دغسې جرګې دایرول اړین او ضروري کار و چې باید پر همدې وخت باندې دایره شوی وي تر څو موږ د سولې خبرې هم مخکې لرو چې او انتخابات هم مخکې لرو. د دغه مخکې باید د جرګه دایره شي او خلک تصمیم ونیسي او خلک حکومت ته نظریه ورکړي چې په همدې سیستم باید پرمخ باندې لاړ شو. بله څرنګه چې ما خپله خبرې کول دا یو اړین و چې د افغانستان ولس لپاره بلکې د بشریت لپاره سوله د مهمو اړتیاوو څخه حسابل کېږي. نو څرنګه چې موږ تاسو وګورو نور هیوادونه په سوله کې څومره پرمختیا ترلاسه کړې، خو متاسفانه موږ تاسو ورځ په ورځ د مخ ته باید لاړ شو، موږ شاته ځو. نو که سوله تامین سي به سوله وسي، موږ اقتصادي پروژې واده کوي، ځوانان کولی تحصیل وکړي، موږ به دغو هیوادونو سره سیال وسو چې تر پرونه پورې زموږ په تیر تاریخونو کې هغه موږ ته سلامي کول او نن ما او تاسو به دې حال چې هغه راځي خپل په هیوادونو کې زما او تاسو په سرنوشت باندې خبرې کوي. دا ډېر موږ تاسو افغانانو ته د شرم ځای دی که واقعیت وپوهېږدی واقعیت دی. نو دا واړین مهم موږ دا غوښتنه کړې وه او بیا هم لازم وه چې داسې جرګه دایره سي ځکه چې دغه ټکي چې افغانان سوله غواړي حکومت ته معلومیږي او په دې جرګې کې به خامخا څو ټکي ته زه به اشاره وکړم چې موږ څه غواړو د حکومت او څه رقم حکومت ته ووایي چې دغه ټکي علممند دي چې هغه نمایندګان چې راغلي دي تقریبا 3000 نفر او د مختلفو علما کرام راغلي، سپین راغلي، مخور مشران راغلي، ځوانان راغلي دي، مدني فعالان تحصیل کرده خوندې مو راغلي دي. نو دوی اتمان یو دغسې فیصله کوي چې هیله لرو دغه ټکي ته ډېر پاملرنه وکړي. لومړی دا چې دوی پر حکومت او مخالف لوري د جامع ملل څخه د په ټینګه غوښتنه وکړي چې دوی دوه لوري به بعد بین الافغاني خبرو ته رابولي او په بین الافغاني خبرو به دوی انشاءالله سوله کوي. دویم قدم کې به دوی
د سولې د حدود ورته مشخصه کوي. او دریم کوشش د اوسې د دغه د سولې خبرې ولې په قطر کې ولې په بل هېواد کې خارجي هېواد کې نو موږ په افغانستان کې موږ بهترین ولایتونه لرو حتی کولی په دغه پلازمینه کې هرات کې مزار کې موږ په نیمروز کې موږ کولی سي دغه شرایط حکومت طالب لور ته هم تضمین ورکړي چې تاسو راسئ موږ تضمین درکوو او حکومت ته هم دغه شرایط برابر کړي چې یو ځای سوله وکړي. او د حکومت څخه دغه غوښتنه ده حکومت مرکزی حکومت څخه جلال الله رئیس جمهور څخه غوښتنه ده چې ځوانان قرباني ورکړي. ځوانان په سنگر کې دي ځوانان هر کله د مرکزی حکومت او د افغانستان د ترقی لپاره لبیک ویل دي. نو هغه یو لیست 2.5 کسیزه لیست چې موږ ولې په هغه کې ځوانان نه و تیر سیاسيون ګرځي تیر سیاسيون ذکر شوی. نو دا موږ ته ډیر د ناامیدي ځای و چې ټول کار موږ کوو افغانستان کې قرباني موږ ورکوو په جنگ کې موږ شهید موږ ورکوو ټول زحمتونه وزیر د افغانستان د ولس د ځوانانو پر سر باندې او دا باید هم اوسې ځوانان دې ته اماده دي چې قرباني ورکړي. خو په هغه لیست کې چې باید دوی سوله کړې وای چې دوی ځوانانو خپل نقش معلوم کړی متاسفانه نه اوسنۍ جرګې کې د سیاسي احزابو ډېری سیاسي احزابو ګډون نه دی کړی. یوازې خلک دي عام خلک دي د ولسوالیو څخه هغه کسان چې واقعي درد لیدلی هغه کسان چې واقعي درد لیدلي دي هغه کسان دغه کلو څخه دغه بانډو څخه کسان انتخاب شوي دي چې هغوی په همدې باندې پوهېږي چې په کلو بانډو کې په ښار کې څه حالات دي. د هغو ځینې کسان چې مخالفتونه ښیي هغه کسان نشته پکې. څومره به متفاوت دغه جرګه نسبت د نورو کسانو څخه یا هم د دغو کسانو نشتون د سیاسي احزابو نشتون دغه کسانو چې یعنې تحریم کوي دغه جرګه د هغو نشتون به دغه جرګې ته څومره ګټور واوسیږي؟ تاسو حضور ته وړاندې سي موږ د تیر حکومت کې هم داسې یو جرګه درلوده خو متاسفانه د افغانستان د تاریخ چې د جرګو وطن نومیږي هغه جرګې کې جلال الله موږ مشر احمد کرزي صاحب د هغې جرګې حیثیت تر پښو لاندې کړ. ځکه جرګې غوښتنه یو شی و خو د بل شی وغوښتل او هغه کار یې ونه کړ. دا دونه مصارف و هغه دونه مخور مشران و زموږ ټولو سپین ږیرو ته یو بېاحترامي وکړه ځکه چې موږ په دا لاره تاسو سوله وکړئ خو متاسفانه ده ول هغه زه نه کوم قرارداد چې موږ باید امضا سي. نو داسې جرګې رابلل بیا ستونزمن کار دی او بې نتیجې دی خو الحمدلله بې باوري په منځ کې بله او د افغانستان د جرګو تاریخ تر پښو لاندې تر سوال لاندې راوستې د حکومت د ولس ترمنځ بې باوري رامنځته شوه. وایي زه راغلم تا ته مشوره در کوم تاسو دا شی ما غوښتې او ته نه کوې نو زه چې بار دغه نه راغلم ما خپل کار پرېږدی خپل اولاد خپل زحمتونه مې ټول کاروبار مې پرېښود زه راغلم دغه ځای څه مشتنن ما په خوله نه کړه زه چې به راغلم. ساس وجود وړاندې دغه جرګه چې د اوس د ارسوي ډېر د خوشبینۍ ځای دا دی چې زه نیمروز ولایت درته یادوم د ټولو ولسوالیو هغه اخشار معروم اخشار چاته طالبانو په سیم کې اوسي هغه دغه جرګې ته رابلل شوي د سیاسي لیډران پخواني سیاسي لیډران او دغه احزابو چې دا جرګه تعلیم کړې زما په نظر سره حکومت ته ښه چانس دی چې دوی د سانحې وباسي ځکه چې دوی اوس د ولس نمایندګي نه سوای کولی و ځوانان ولس سپین ږیري مخور ټول سیاسي شعور خپل مندل دي. ډول سره ولس په دې جرګې کې ګډون کړی دی برخه اخیستې په واقعي ډول سره چې هغه ولس دی هغه کسان دي چې د سیاسي مشرانو زامن نه دي هم د هغه کسان نه دي چې هغوی یعنې د مشرانو زامن اوسېږي. آیا واقعي کسان چې په کلو بانډو کې دي هغه کسان چې درد لیدلی دی هغو کسانو ګډون کړی دی؟ تر څو چې تر هغه اندازه چې موږ معلومات کړی او موږ پلټنه کړې ده دغه کسان دعوت شوي دي چې هغه بېوزله اخشار هغه معروم کسان چې درد لیدلی جنګ لیدلی هغه اولادونه شهیدان شوي دي هغه کسان په دې جرګې کې شته. شاید ځینې کړي پر جرګې راڅرخېدلي شاید تخریب کړي شاید ځینې ممانعتونه ولري خو همداراز ولې سیاسي احزابو دا تحریم کړ معلومه خبره ده. جلال الله رئیس صاحب جمهور او زیرافت ارګانونه چې ټولو ته وویل هر ولایت کې دي ټاکنې وسي او د ټاکنو پر اساس به زه دلته خلک ولس راغواړم دا د ولس مشوره ده. نو سیاسي احزاب ویل چې موږ ته د وخت ځانګړی ځای راکړل شي خو همدا خبره ده. نو جلال الله رئیس صاحب جمهور ویل تاسو د ټاکنو ضروري راسئ ما ټاکنې دایر کړي دي تاسو هم کولی شئ په ټاکنو کې ونډه واخلئ او تاسو خپل ځانونه نوماند کړي بیا کولی په جرګې کې اشتراک وکړئ. نو همدلته دا خبره ده چې دوی غاړې بیا امتیاز طلبي وکړي بیا وایي موږ دې په ځانګړې توګه په دې کې ونډه واخلو.
نو زه وخت زه چې درد زه وینم غم زه وینم جنګ کې قرباني زه ورکوم زما اولاد زما ورور شهیدېږي نو ته څنګه کولی شې په ځانګړې توګه راسې موږ دا د جلال الدین افغاني صاحب جمهور دا اقدام ستایو او هغه نه تر شا ټینګ د هېواد دښمنانو څومره هڅه وکړه چې دا جرګه لغوه شي یا هم ختمه شي یا هم دا چې وخت یې وځنډول شي ستاسو په اند باندې هغو ډېر کوښښ وکړ چې دغه جرګه سپوتاش کړه خو متاسفانه د خوشبختي ځای دا و چې بریالي نه سو جرګه نن دایره سوه او تاسو به هم شاید اوسئ چې جرګې کې به هغه مشوره کېږي او هغه تګلاره او حکومت ته ورکول کېږي چې د ولس د زړونو درد وسپړي نو موږ امید هم دا دی چې جلال الدین افغاني صاحب جمهور محمد اشرف غني د تیرو جرګو په تاریخ کې چې تیر شوي دي په هغه شان دې ته په سترګه وګوري او نه دا چې د تیر حکومت کې جرګه و د ولس او دولت ترمنځ یې بې باوري راوستل داسې نه شي د جرګې چې زموږ د پیړیو ملي او لوړ ارزښت دی باید په احترام او په درنه سترګه وکړو او همداراز دې ته ورته د تیرو کلونو په پرتله یا هم د تیرو جرګو په پرتله باندې په اوسنۍ وخت کې په اوسنۍ جرګې کې نننۍ جرګې کې تعلیم یافته قشر زیات لیدل کېږي په ګوته کېږي څه فکر کوئ څومره به متفاوت واوسېږي د تیرې جرګې او همداراز اوس چې ولسمشر غني خلکو ته او ځوانانو ته وخت ورکړی دی په اداراتو کې د هغوی خبرې اخیستې دي ګوري اوري نو څومره فکر کوئ چې څومره به وخت ورکړي ځوان نسل ته یا همدغه غوښتنې به ومنل شي خوشبختي ځای دا دی چې جلال الدین افغاني صاحب جمهور ځوانانو ته 10 سلنه ونډه ورکړه او په هغه کې هغه ځوانانو ونډه واخیستله چې اکثره تحصیل کرده ماستري لري او ام دي لري هغه ځوانان دي چې درد لیدلی دی د ولس په منځ کې دي د منډلي ټونونو استازي دي همداراز فرهنګي او مدني مبارز خلک دي نو دا خلک به اتمن هغه کړنچار انتخابي او هغه تاره به ولس حکومت ورکړي چې د ولس د زړونو درد وسي نو دا د خوشبختي دی چې داسې شوي دي موږ واقعا د نیمروز په ساعت زه درته وایم نه د افغانستان په ساعت دا د ویاړ ځای دی چې دغه جرګه دایره شوې ده او په دې جرګې کې به زموږ سرنوشت ټاکل کېږي انشاءالله ډېرې زیاته مننه پیغام هغه کسانو ته چې په جرګې کې دی ګوري تاسې ستاسو پیام څه دی ورته هغه ځوانان هغه مدني فعالان هغه کسان چې تاسو ویني څه دی څه باید ورته وویل شي یا باید څه وکړي په دې جرګې کې تر څو دغه جرګه نوره هم ښه واوسېږي او په هغه اندازه باندې چې د افغانستان د خلکو ارمان دی په هغه شکل واوسېږي زموږ پیام او ټولو غاښارو ته دی چې بخصوص د جرګې مخالفت یې کړی دی تر پرون همدغه کسان و چې د جرګې د راټولولو او جرګې جوړولو غوښتنه یې کړې و نن یې مخالفت کوي ولس اوس سیاسي شعور موندلی دی پوهېږي په هر څه پوهېږي نور مو ولس نه سوی خطا ایستلی راځي حکومت ملاتړ وکړو د مرکزي حکومت خپل د امنیتي نیروانو ملاتړ وکړو او دغه جرګې ملاتړ وکړو تر څو وکولی شي حکومت په پراخه لاس په پراخه توان او په یو قوي عزم او ارادې وکولی شي چې هر څه ژرتره سوله وکړي او دوی دغه کړنچار او دغه حدود چې لویه جرګه مشورتي و دوی ته ورکوي او دغه دوی طالبانو سره هر څه عاجل او ورته فوري سوله وکړي تر ټاکنو دمخه باید سوله وشي ځکه چې سوله موږ ارمان ملي ارمان مو دی نو د ځوانانو قرباني بشي نه ورکوي خو یو خواهش مو د طالب لوري او مخالفینو څخه او د حکومت څخه دغه دی چې همدغه روژې کې یو عمومي ورباندې نه کړي په دې کې هم ځکه چې د روژه میاشت د عبادت میاشت ده نو موږ به وکولی شو په سمه توګه خپل عبادتونه او خپل روژه ونیسو ورته د دوی څه مو هیله همدا ده چې په دغه روژې کې به یو ورباندې اعلان وي تر څو چې د سولې خبرې یو مثبت نتیجې ته رسي انشاءالله ډېره زیاته مننه چې راغلئ زموږ بلنه مننه تشکر له تاسو هم ډېره زیاته مننه چې ملتیا مو راسره وکړل تر دې دمه پورې او هیله ده چې دغه جرګه د خیر جرګه واوسېږي او موږ واقعي سولې ته ورسېږو او همداراز دغه موضوع پکې تعقیب شي چې د ډېرو خلکو ارمان دی چې دغه روژې کې ورباندې اعلان شي او تر څو نور په دې روژې کې د بېګناه مسلمانانو دواړو لورو ته وینه توی نه شي ډېره زیاته مننه چې ملتیا هم راسره وکړله یوه لنډه دمه دمې نه وروسته بیا هم راسره ملتیا وکړئ